د اجمل خټک بابا. اجمل بابا به وی چې مینه یم منکره نه یم، مینه یم منکره نه یم، که شینکۍ خال مې د چړو پسو کوزي. او بله ټپه به یې کوله چې زما په خپل علي باور دی، زما په خپل علي باور دی، که د چړو پسو کلار وي رابشي. په دې ټپو باندې قاسم احتیاطي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې وایو. قاسم احتیاطي صاحب. هغه دې خاد کړي ما دې مړ کړي چې کیسه ختمه شي، زه ورته پړ یم ما دې پړ کړي چې کیسه ختمه شي. هغه دې خاد کړي ما دې مړ کړي چې کیسه ختمه شي، زه ورته پړ یم ما دې پړ کړي چې کیسه ختمه شي. زما خیسا زما جایداد هم له ورور قربان شي، زما په برخه دې خدای خوښ کړي چې کیسه ختمه شي. زما کیسه زما جایداد هم له ورور قربان شي، زما په برخه دې خدای خوړ کړي چې کیسه ختمه شي. چې د مرګ خولې ته احتیاطي په خپله خوښه ورشم، ما دې په داسې بنا اړ کړي چې کیسه ختمه شي. سلامونه او مینه ډېرو راغلو مېلمنو، شاعرانو، مشرانو. هیله ده چې څو غزل راسره دې خوښ وشي. له تا چې جدا شوی یم بدرنګه زندګي کړم، خراب یمه تنها یمه ملنګه زندګي کړم. له تا چې جدا شوی یم بدرنګه زندګي کړم، خراب یمه تنها یمه ملنګه زندګي کړم. او د ژوند تبر سپیتې رانه ورکې دي ملګرو، میرات یمه ختلی یمه ړنګه زندګي کړم. د ژوند تبر سپیتې رانه ورکې دي ملګرو، میرات یمه ختلی یمه ړنګه زندګي کړم. دې دور ازادۍ کې حق ویل لویه ګناه ده، په خوله یې راته لاس ایښی دی ګونګه زندګي کړم. ډېره مننه. دې دور ازادۍ کې حق ویل لویه ګناه ده، په خوله یې راته لاس ایښی دی ګونګه زندګي کړم. پښتون یم مسلمان یم له خپل حقه نه تېرېږم، مسلمان یم له خپل حقه نه تېرېږم، دا ځکه یم بدنام په تهمت رنګه زندګي کړم. مننه. پښتون یم مسلمان یم له خپل حقه نه تېرېږم، دا ځکه یم بدنام په تهمت رنګه زندګي کړم. دا باید کې راجیب همدرد ته ډالۍ وي، دروايخله د پاتې ژوند مې تا ته در بخلی، دروايخله د پاتې ژوند مې تا ته در بخلی، نور ستړی یم خدایه بس بې جنګه زندګي کړم. دروايخله د پاتې ژوند مې تا ته در بخلی، نور ستړی یم خدایه بس بې جنګه زندګي کړم. راځه چې درته وکړمه کیسه ټکي په ټکي، هم کلیوالي لهجه. راځه چې درته وکړمه کیسه ټکي په ټکي، خبرې احتیاطي چې زه اوس څنګه زندګي کړم. مننه. یو بل غزل ده، هیله ده چې وخت مو ضایع نه کړم، تنګ نه شئ سره. فیصله مو په ټوپک د محترمه منیر صاحب، فیصله مو په ټوپک د محترمه، دلته ژوند له زهرو ډک د محترمه. فیصله مو په ټوپک د محترمه، دلته ژوند له زهرو ډک د محترمه. دا قانون رڼا مو داسې تیاره شوې، هر مجرم پکې ورک دی محترمه. دا قانون رڼا مو داسې تیاره شوې، هر مجرم پکې ورک دی محترمه. چې ظلم انتها ته رسېدلی، چې ظلم انتها ته رسېدلی، دلته هغه څوک ملک دی محترمه. چې ظلم انتها ته رسېدلی، دلته هغه څوک ملک دی محترمه. او د بمونو ازمایښت پکې شروع دی، د بمونو ازمایښت پکې شروع دی، کابل دی ټک دی محترمه. د بمونو ازمایښت پکې شروع دی، کابل دی ټک دی محترمه. نپوهیږم نور تر دې ځایه راغلی، نپوهیږم نور تر دې ځایه راغلی، د معلم په لاس
کوتک دی محترمه ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر نه پوهېږو نور تر دې ځایه راغلی د معلم په لاس کوتک دی محترمه احتیاطي به یې نور څه سرخوږومه احتیاطي به یې نور په سپکو سپک دی محترمه بس رحمان سپکو سپک دی محترمه ډېره مننه کور معلم صاحب شونډو مې تور مزه نیولې شونډو ولې ستا د توسې او په تېرو په دې ټپه باندې ښاغلي آتش خټک صاحب له بله نور کوم چې راشي موږ په خپل کلام باندې ونمانځي ښاغلی آتش خټک صاحب ستا نمبر دی وال زه د مو د ډېرو بندرونو ملګری علي خیران صاحب ته د اماراتو ته راتګ هرکلی وایي هغې نه بعد جمیر خان ظهیر صاحب ته او منیر بنیري صاحب ته هرکلی وایي اگر متا دا حیران صاحب چې ګل ده ګلندامه ده نیازبینه